د طالبانو له حکومته د پاکستان ناهیلي زهرا بلوچ د ټي ټي پي پر وړاندې اغیزناک ګام نه اخلي. په داسې حال کې چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ ظاهرا اړیکې ترنګلې ښکاري، پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو پر وړاندې د اقداماتو په برخه کې د طالبانو له حکومته ناهیلي شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیره ورځ په خپل اونیز خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د اغیزناکو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه لیدل کیږي. خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لا هم خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پي پر وړاندې چې د ده په خبره په افغانستان کې پټان ځایونه لري جدي اقدامات وکړي او خپلې ژمنې به عملي کړي. اغلې بلوچ وویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو په اړه ثبوتونه او غوښتنې سپارلي او هیله لري چې طالبان به یې په اړه غور وکړي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان له افغان طالبانو د حافظ بهادر ګل ترڅنګ د ټي ټي پي د نورو غړو د سپارلو غوښتنه هم کړې، وویل چې په دې اړه استخباراتي مسؤلین کار کوي او دا یې په اړه نور معلومات نشي ورکولی. د تیرې نومبر میاشتې په 26مه د خیبر پښتونخوا په بنو کې په پاکستاني ځواکونو له انتحاري حملې وروسته پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د ټي ټي پي مشر حافظ ګل بهادر ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یې په پاکستان کې امنیتي ستونزو او د تحریک طالبان پاکستان مسله د دې هیواد کورنۍ ستونزه یاده کړې او ویلي دي چې پاکستان دې د خپلو ستونزو ریښه په خپل هیواد کې ولټوي.